یاره ما ډیر پریشان یم. ولې خیر؟ یاره د ما موبایل د ما ملګري هیک کړی ده. ما ته هر څوک په واتساپ کې میسج راولېږي یا په مسنجر کې میسج راولېږي یا زه په ګوګل کې شی سرچ کوم یا په یوټیوب کې شی سرچ کوم هغه د ما ملګري ته ټول معلومیږي. ما ته میسج راولېږي وای تا په 2 بجې باندې په ګوګل کې دغه شی سرچ کړی په یوټیوب کې دغه شی سرچ کړی په 2 بجې دغه کس ته میسج راولېږي ته دغه رقم جواب ورکړي. یعنی د ما د موبایل ټوټل ډیټا کتلی سي. والله کس د ما په موبایل باندې سچم کړی ده. دا د تا په موبایل کې پټ تھرد پارټي اپلیکیشن انسټال کړی ده. د هغه اپلیکیشن په ذریعہ سره د تا د موبایل ټول ډیټا کتلی سي. تاسو په خپل موبایل کې کوم میسجان کوي، تاسو په خپل موبایل کې هر شی ګوري، تاسو په موبایل کې کوم تصویران پراته دي، تاسو په موبایل کې کوم ویډیوګانې پراته دي، نو د تا د موبایل ټول ډیټا د هغه تھرد پارټي اپلیکیشن په ذریعہ سره په خپل موبایل کې کتلی سي. نو د لپاره به یو طریقه نه راځي زه خپل موبایل معلوم کم سید ما موبایل خو به نه وي هیک سوی. که چیرې د ما موبایل هیک سوی وي نو د کوم اپلیکیشنانو په ذریعہ سره هیک سوی ده او د کوم اپلیکیشنانو په ذریعہ سره بل څوک د ما ډیټا ګوري. نو آیا داسې به یو طریقه نه وي؟ هوسته په دې ویډیو کې زه تاسو یو طریقه درښیم د دغه طریقې په ذریعہ سره به ته وکولی سي چې خپل موبایل چک کړې، خپل موبایل معلوم کړې چې د تا موبایل خو به نه وي هیک سوی. که چیرې هیک سوی ده نو د کوم اپلیکیشنانو په ذریعہ سره هیک سوی ده، کوم اپلیکیشنان تا په موبایل کې پټ دي هغه اپلیکیشنان بل ته راواړوي نو هغه اپلیکیشن له خپل موبایل څخه ډیلیټ کړه نو تا موبایل به محفوظ سي. بیا به هیڅ څوک هم ستا د موبایل ډیټا په خپل موبایل کې نشي کتلی. هو دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته ډېره ضروري طریقه درښیم د دغه طریقې په ذریعہ سره به تاسو وکولی سئ چې خپل موبایل چک کړئ، خپل موبایل معلوم کړئ چې تاسو موبایل خو به نه وي هیک سوی. که چیرې هیک سوی ده نو د کوم اپلیکیشنانو په ذریعہ سره هیک سوی ده او د کوم اپلیکیشنانو په ذریعہ سره بل څوک ستاسو د موبایل ډیټا ګوري نو بیا به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی سئ چې خپل موبایل محفوظ کړئ. نو دا ټول موږ څنګه کولی سو نو راسئ په ویډیو کې در وښیم. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا او په اول کمنټ کې مې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی دا. نو دغه اپلیکیشن تاسو لغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ډیر اسانه د ګور په دې کې موږ سره اول اپشن دی فایند سپای اپس په نامه. سپای اپس جاسوسي والا اپلیکیشنانو ته وایي، هغه اپلیکیشنانو ته وایي کوم چې تاسو په موبایل کې جاسوسي کوي، تاسو د موبایل ډیټا له نور خلکو سره شریکوي، هغه ته سپای اپس وایي. نو په دې کې موږ سره اول اپشن دی فایند سپای اپس. په دغه فایند سپای اپس باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه به 100% ته مکمل سي. تاسو په موبایل کې هر څونه اپلیکیشنان انسټال وي هغه به ټوټل سکرین کې که چیرې تاسو په موبایل کې خطرناک اپلیکیشنان موجوده وو، جاسوسي والا اپلیکیشنان موجوده وو چې تاسو د موبایل ډیټا له بل چا سره شیر کوله هغه به تاسو ته راواړوي چې دغه سي دغه سپای اپسونه دي، دغه جاسوسي والا اپلیکیشنان دي. نو دغه ډیر ټیم اخلي دوستانو، انتظار وکړو چې دغه 100% ته ورسیږي. نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ چې دغه تقریبا 100% ته ورسېدی. ګور پورتل ته راواړوي نو سپای اپ از انسټال ان یور ډیوایس. ګور د موږ موبایل چې دغه سکیور ده، محفوظه ده. د موږ موبایل کې یو خطرناک اپلیکیشن نه دی انسټال. که چیرې تاسو په موبایل کې انسټال تاسو ته بدل ته راواړوي خالي ډیلیټ کړئ، ان انسټال کړئ نو تاسو موبایل به محفوظ شي. یو دغه اپشن سو بیا په دې کې لاندې موږ سره ګوره دویم اپشن دی مالویر ریموول په نامه. په دغه مالویر ریموول اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو په دې ګوره په د ایکسپریس سکین په دغه ټیک مارک ولګوي، په رن سکین باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه هم دوستانو تاسو د موبایل ټوټل اپلیکیشنان سکینوي. که چیرې په هغه اپلیکیشنانو کې کوم وایرس او تاسو د موبایل جاسوسي کول هغه اپلیکیشنان دلته هم تاسو راوړوي. نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ چې دلته ګوره د موږ موبایل کې ټوټل 240 اپلیکیشنان انسټال دي. مالویر فونټ کې ګوره 0 رالی، یعنی یو وایرس والا اپلیکیشن د موږ موبایل کې نه دی انسټال. د موږ موبایل څه ده هغه سکیور ده. بیرته شاته راځو. اوس دوستانو موږ راځو د موږ موبایل کې کوم پټ اپلیکیشنان انسټال دي هغه معلومو. ګوره اوس خو یو موبایل کې دلته اپلیکیشنان انسټال سه خو چاته معلومیږي چې دغه اپلیکیشنان تاسو موبایل کې انسټال دي. اوس که چیرې یو اپلیکیشن تاسو موبایل کې پټ انسټال وي نو هغه به تاسو څنګه معلوموي؟ نو دغه رقم تاسو ملګری نه تاسو سره دغه رقم چمکولی سي چې تاسو په موبایل کې خطرناک اپلیکیشن انسټال کې بیا هغه پټ کې نو هغه پټ اپلیکیشنان به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوي. بیا به راسي هغه اپلیکیشن دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. کله تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ ګوره پورته موږ سره دلته یو اپشن دی هایډن په نامه. ګوره موږ موبایل کې اوس 3 دانې اپلیکیشنان سي دي هغه پټ دي. نو خالي په دغه هایډن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سیم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره موږ موبایل کې دغه 3 دانې اپلیکیشنان پټ دي، پټ انسټال. یعنی دلته ګوره موږ ته نه راړوي، دلته دغه اپلیکیشنان موږ ته نه راړوي خو دلته موږ په موبایل کې انسټال دي او د موږ په موبایل کې پټ. نو کوم بیا چیرې ختمول خالي په هغه اپلیکیشن باندې کلیک کوئ. کله تاسو په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ په ان انسټال به کلیک وکړئ، په اوکی بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه اپلیکیشنان به له خپل موبایل څخه ډیلیټ کړئ. دغه 3 سره اپلیکیشنان ما په کار دي نو په دې وجه زه نه ډیلیټوم. تاسو کې دلته راوړل تاسو به ډیلیټ کړئ. بیا په دې کې بل اپشن دی ډیټیکټ ټریکینګ اپس په نامه. په دغه ډیټیکټ ټریکینګ اپس باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیټیکټ ټریکینګ اپس باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته اپلیکیشنان درښي. کوم اپلیکیشنانو ته تاسو کوم پرمیشنان ورکړي دي او کوم اپلیکیشنان تاسو له کوم ځایو څخه را ډاونلوډ کړي دي، یعنی تاسو د اپلیکیشنانو په اړه کې مکمل معلومات درکوي. ضروري اپشنان سو دوستانو هغه
هغه اول دریو ما تاسو ته دروخول. نو دلته ګوره دغه اپلیکیشن سره سورس وای دغه له پلی سٹور سره ډاونلوډ شوی دی، دام له پلی سٹور ده. ګوره د زوس بل زی انسټال شوی وي هغه تاسو ته دلته راخیم. راځم دلته ز ګوره اوس دغه پریکول اپلیکیشن سره دغه ما ګوره له ګوګل څخه ډاونلوډ کړی دی، په کیوي براوزر کې لاغه زم انسټال کړی دی، په سورس کې دلته ګوره کیوي براوزر روان ده. دغه رقم په دغه پرمیشنز کې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، په دغه پرمیشن کې دلته تاسو درخې دغه اپلیکیشن ته تاسو کوم پرمیشن ور کړی دی، کوم چیرې یو پرمیشن ور بندوي د اکاونټ کې سټینګ اپشن ته په دغه سټینګ اپشن کې تاسو کلیک وکړئ، دا په دغه پرمیشن اپشن باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو دغه پرمیشنان ور بندولای شئ. یان دوستانو دلته تاسو د اپلیکیشن په اړه کې معلومات درکوي، ضروري اپشنان سی هغه دغه اول دریو د کوم سیمه تاسو ته دروخول. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ چې هغه سپای اپس په خپل موبایل کې پیدا کړئ، هغه جاسوسي والا اپلیکیشن په خپل موبایل کې پیدا کړئ، کوم چې تاسو د موبایل ټول ډیټا له بل چا سره شریکوي. کله چې تاسو راوړوي خالي خپل موبایل ډیلیټ کړئ، نو بیا به هیڅوک هم نس کولای چې تاسو د موبایل ډیټا په خپل موبایل کې وګورئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فائدہ واخلي. نو ملګرو په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای پامان.